بعض خلک یې الله سره په خوب کې ملاقاتونه کوي، د خدای د شان سره مناسب. خدای پاک په دې خوب کې ولید. امام احمد ابن حنبل سل کرته خدای په خوب کې لیدل، وی یو کم سل کرته مې ولید. نو وی په سلم کرت مې کې سوچ راغی چې یاره کدی د الله مې خدای په خوب کې ولید یو تپوس پته کوم. نو په سلم ځل چې مې الله په خوب کې ولید نو ما دې تپوس وکړ چې خدایا هغه عمل راته وښایه چې تا ته پې خلک ډېر زیات نږدې کېږي، داسې شی راته وښایه چې تا ته پې سړی نږدې کېږي. الله ورته وفرمایل وی زما په کتاب په قرآن څوک چې د دې تلاوت زیات کوي ما ته به ډېر نږدې کېږي. نو دې ته بیا تپوس کوي بفهم او بغیر فهم، وی خدای که څوک پې پیږي او که څوک پې نه پیږي. ځکه باید سړی د قرآن په معنا پویږي تلاوت یې کوي او بعضې پې نه پیږي تلاوت یې کوي. نو وی که څوک پې پیږي او که نه پیږي، وی او بفهم او بغیر فهم، که په مطلب یې پیږي او که نه پیږي تلاوت کوه ما ته او پې ډېر زیات را نږدې کېږي. سل کرته خدای په خوب کې لیدل. داسې نورو بزرګانو. نو دا بوډا بابا موده شو د دریاب په غاړه، خولې پې بیږي، شلېدلې جامې دي، بینتې دي. الله ورسره خوب کې ملاقات وکړ. خدای ورته وی ولې بنده ولې پریشانه خپه؟ وی خدای ستا دی خدای ته حیران یم. وی زما خدای کې څه چل دی؟ وی په دې حیران یم چې هغه د جهان بېوقوف بادشاه دی چې باز تم دروازې بندوي. هغه له دې لویه بادشاهي ورکړې ده او خلک ورته سلوټونه کوي، خلک یې ټول تابعدار دی. او چې زه ستا تابعدار یم او د شپې د ته تهجدونه کوم او د ورځې د روجې نیسم، نو خدای شلېدلو جامو کې ګرځو، د پیزار او د سپلو د رقم نه لګي، د کور او د کوټې د رقم نه لګي، د ډوډۍ د رقم نه لګي. الله ذوالجلال ورته په دې خوب کې وی بنده دا خو ډېر اسانه خبره، ډېر اسانه خبره. د خدای پاک دا قانون دی او دا فیصله ده چې یو کار ته کن اوی که نه کن، نو فوراً به هغه نظام اقسې کېږي چې خدای څنګه غواړي. دا ټوله دنیا ده، یو ساعت وی خدای پاک دا دنیا هلاکول غواړي او کن لفظ اوی چې تباه شه، یو ساعت سره به قیامت راشي، هر څه به تباه و برباد شي. خدای دومره لوی طاقت او د قدرت مالک دی. الله ورته وی چې دا خو اسانه خبره، په سکندونو کې دا کار کېږي. وی ښه وی داسې به وکړو چې ته زما عبادت کې او ما ته شپه ورځ سجدې لګي او منځونه او دسونه او روجې نیسي. داسې به وکړم چې دا بادشاهي به اوس ته د قمقل بادشاه نه والم او تاله به یې درکړم، ځکه ستا لکې هم دا ارمان دی چې زه عبادت کوم نو دنیا ماله پکار. اوس به اعلان وکړم دا بادشاهي به تې والم او تاله به یې درکړم. او دا خدای کولی شي وروڼو که نه شي کولی؟ تاسو ته خو جمدې مثال وښو که نواز شریف کاکی راکوز که او چې کوم سړي به ورته بوټ دربه او سلوټ پې ورته کو، هغه یې راوست په تخت یې کېناوه او نواز شریف یې بوته د جیل په کوټه یې وردننه کړه. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قرآن حکیم کې الله فرمایي یو نه بادشاهي والی بل له ورکي، یو نه عزت والی بل له ورکي او یو نه ذلت والی بل له ورکي. دا خو د خدای نظام دی. نو په خپل عقل فخر کې، نه به په خپله جامه فخر کې، نه به په خپل مال او دولت فخر کې، نه به په کرسی فخر کې او نه به په طاقت فخر کې. هر وخت به الله ته زاري کې او جاړې به ورته، نو خدای باله کمال درکوي. دغه جمدې مثال دی، یو بوزي او بل راولي، بل ختمه او بل پې د پاسه راولي. اوس هغه نواز شریف دی په جیل کې پروت دی او چغې وباسي، وي دې کې خو ماشي دي. ګرمي مې وشوه، کله ویره ډوډۍ خرابه ده، یا د خدای بدبخته چې خدای دله بادشاهي درکړه او په تخت یې کېنولې او هغه څه ورته وایي مینډیټ ورته وایي که څه شی دی هغه والا ورکوي او لوی د اکثریت باندې وزیر اعظم رالی. نو ظالمه دین پسې دې راواغېسته، طالبانو مولیانو پسې دې راواغېسته، نو خدای پاک راونیولې د جیل په کوټه کې وردننه کړې، ته ذلیله کړې و هغه ستا نوکر چې کوم تا ته ټوپک او سلوټ کو هغه یې راواغېست او ستا په کرسی یې کېنه. دا د خدای فیصله ده. خدای پاک دا زمونږ یقین دی چې دا کار کولی شي. نو الله ورته وایي چې دا خو ډېره اسانه خبره ده. اوس به دنه دا بادشاهي راوالم، یو سیکنډ فیصله ده، دا به زه تاله درکړم او تاله چې کوم نعمت او احسان ما درکړی دی او ته زما کوم خوښ بندی او د شپې د سره لا په خوبونو کې ملاقات هم کوم،
دا نعمت بواله مغله به ورکم، دا ستا فقیری به غله ورکم، دا روجې به بیا غنی سی، دا عبادتونه به هغه کوي، د شپې تهجد به ما ته هغه کوي، او دا د شپې په دې خوبونو کې ملاقات به هم بیا هغه سره کوم، ملنګ به کم او دا ملاقاتونه به ورسره کوم، او د هغه نعمت چې کوم بادشاهي دی نو ابا تعالی درکم. څنګه دې خوښه ده؟ وایي خدای پاکه زما توبه ده چې په دې خبره بیا خلو نه خوځی. ګوره دغه بادشاهي مې نه ده پکار، دغه مې نه ده پکار، خو د نیمې شپې بادشاهي مې پکار. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، ولی الله زمانې تیر شوی دی، او لنګر به چلاو، داسې لنګر به چلېده چې شپه ورځ به د هغه په لنګر باندې په زرګونو خلک ناستو، په سوونو هم نه په زرګونو. د نیمروز بادشاه د هغه مرید شو، د نیمروز بادشاه دی مرید شو. د نیمروز بادشاه چې راغی عبدالقادر جیلانی رحمت الله ته کېناسته، یو خوا بل خو یو کتل تپوس یې وکړه دا دومره ډوډۍ چې دا خلک خوري، سارم لنګر چلیږي او ماښام هم چلیږي، دا د کمې؟ بس خدای راولي وایي څه دوکانونه مارکیټ څه جایداد څه هیڅ هم نشته، هیڅ هم نشته، الله دې خوا راولي او دې خوا خرچ کېږي. چې دې کلي ته واپس لاړ نو خپل وزیران یې راجمع کړي، داسې کار دی چې د پیر صاحب لنګر چلیږي او په زرګونه مریدان هر وخت ناستې ډوډۍ خوري، خلک راځي او ظاهري سمدن نشته، لہذا یو صوبه ورپسې غونډه لیکمه. نو د نیمروز صوبه ورپسې مکمل ټول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پسې ولیکله. د دې صوبې چې څومره غنم دي هم ستا د لنګر، څومره جوار دی او میوه ده هم ستا د لنګر، څومره ټیکس ته د خلکو نه وصولیږي هم ستا د لنګر، د کروڑونو د اربونو روپو خبره شوه. او خط یې ورته ولیکه چې صاحب دا زما غریب مرید نه دا قبول کا، دا ټوله صوبه ستا شوه. لکه اوس چې د صوبې سرحد څومره سرکاري مدني و یو کس دی ورکړي. خط والا ورورسېد چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې خط ته داسې وکتل، نو هغه مرید ته وایي یو پن راوړه چې د پاسه ورته یو ټکي ولیکه. نو د خط ته پاسه یې ورته یو ټکي ولید، یو دوه شعر یې ورته ولیکل. یو شعر یې دا وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بود، در دل اگر هوس بود، در دل اگر هوس بود ملک سنجری. وی اے د سنجر بادشاہ، پخوا دې بادشاهانو به یو تاج په دې سر تړلو، وی ستا په سر چې دا کم تاج لګېدلی دی، دې تاج کې چې دا کمه توره پټه ده، وی که زما په لږ کې ته خو لا د نیمروز صوبه یادی، د ټول سنجر د حکومت او د بادشاه دومره لالچم زما پړه کې راځي، نو زما دا تقدیر او دا بخت د خدای داسې تور کې لکه ستا په دې تاج کې چې دا کومه توره پټه ده. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بود، گر دل بود گر دل بود هوس گر دل بود هوس ملک سنجری. که زما په زړه کې د سنجر د ټولې بادشاه معمولي غوندې سوچ راځي، نو زما دا بخت داسې تور شي لکه ستا د تاج کې چې دا توره پټه ده. او بیا ورته څه وایي؟ وی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم. وی ما چې کله د نیمې شپې بادشاهي ما ته ملو شوې ده، نیمه شپه کې چې پاسم او خدای ته سجده ولګوم، الله ته رو جاړم، دغه بادشاهي او نعمت چې ماله خدای را کړی دی، نو د هغې نعمت په مقابله کې د ټول نیمروز صوبې بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت بام وانلم. که څوک وایي چې اوربشه راکړه او دا در کوم، یو اوربشه به هم پرې ورنه کړم. د نیمې شپې بادشاهي څه شی دی؟ خدای ته فریاد کول او زاری کول او خدای ته جړا کول. نه الله ورته وایي ستا ده بادشاهي به راوالم، دغې بادشاه له به ورکړم، او دا هغه بادشاهي به والم تا له به درکړم. وایي خدای زما توبه ده بیا به نه کوم، دا چلو نه کې ګور. نورونو دا حقیقت دی. دنیا ښه ده او که ایمان ښه دی؟ جواب راله راکړئ. ایمان ښه ده. که دا ټولې دنیا بادشاه وي او ایمان دې نه وي، نو څه پې زوال لري، ختمېږي. مونږ له خدای ایمان راکړه، مونږ له خدای پاک پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت راکړه، مونږ له خدای قرآن غوندې نعمت راکړه، او بیا د خدای په دې کور کې
جمعات دامونس خو خلق ځان لم کولی شي کور کې ښه په اطمینان کولی شي څوک به دانړو خبرېږي نه په مصله باندې کوه نه شریعت وی مسلمانان لکه درونو غوندې ژوند به تېروئ جمعات ته روځه په یو صف کې یو بل سره ودرېږه یو بل سره نږدې ودرېږه حدیث کې راځي چې دا اوږې دې یو بل سره جنګېدلې وي چې ستا هغه محبت ته یو بل سره پیدا وي که یو ملګری جمع کینی هلکه پلان کې څه شو ناجوړه دی ورېږه یار تپوس خو به وکړو پلان کې ولې رونوته یاره مړ دی ورېږه جنازه خو به وکړو نو دا جومات د ټولو مسلمانانو د اتفاق یو مرکز او قرآن حکیم کې الله ذوالجلال فرمایي چې کم سړی جومات جوړوي د خدای د رضا دپاره دا پکې شرط دی د خدای د رضا دپاره جومات جوړوي وی تاسو ګوی وکئ د دې سړي متعلق چې دا مسلمان دی لکه چې کم سړی مسلمان نی هغه منافق یا کافری هغه په جوماتونو پیسې نه لګوي نو ټولو نه مخکې خدا خبره ده چې ستاسو دا جومات خدای پاک جوړ کو خدای پاک دې ستاسو دپاره مبارک خو ګوره نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به جوماتونه جوړیږي دا د پیغمبر علیہ السلام وینا ده مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وی جوماتونه به غټ غټ بلډینګونه به جوړي لنټري به جوړي لوی لوی منارې به لیکن هدایت په پکې ګوري نی دین به پکې نی خلق به فخرونه کوي زما خشته جومات دی بل به وي زما خشته جومات دی بل راشه وګوره زما ډېر خشته جومات دی نو پام کوئ چې ستاسو دا جومات هغسې جومات خدای ونه ګرځوئ چې دې کې تاسو منځ وسکئ جومات جوړ شو چې اوس منځ پکې وکړئ شوق سره خدای را باندې نعمت وکړي احسان وکړو هسې نه د احسان خدای ګورې په خپل قهر هم بدلولی شي مونځ به پکې کوئ یوه بل د امام نه پکې استاد نه پکې دین زده کړئ قرآن زده کړئ حدیث پکې زده کړئ ماشومانو ته دین تعلیم ورکړئ چې دا جومات ستاسو د دنیا او د آخر د فایدې ذریعه وګرځي هسې نه چې د قیامت پر ورځ د دې جومات دا دیوالونه او دا خښتې د خدای په دربار کې په تاسو ګوی ورکوي چې خدایا زه خو دې قوم کې جوړ شویم خو ما کې دې قوم ګوري مونځ نه دی کړی ما کې سبق نه دی ویلی ما له دا قوم عبادت له نه دی راغلی نو خدای ستاسو د جومات دغسې جوماتونه ګرځئ چې ستاسو د هدایت ذریعه وګرځئ او چا چې جوړ کړی دی الله ذوالجلال دی هغه له دواړو جهانو اجر او خیر ورکړي هغه چا پکې منډه والې ده لکه زمونږ د حاجي آباد د مولوي صاحب بچو فرمان صاحب دی او رحمان صاحب دی هغې پای کوشش کړی دی د هغې رونو نو خدای پاک د هغې له هم ډېر لوی اجر د دواړو جهانو نصیب وګرځوي